هایمن زمون سره تن فلیشي ممبرین دی. فلیشي ممبرین صحیح ده، مطلب د غوښې والا ممبرین موجود وي. دغه ممبرین په وجه باندې زمون سره چې کوم دا ویجاینل اوپننګ دی نو دا زمون سره پارشلی کور کړل شوی وي. انټیک نه وي، صحیح سلامت نه وي، نو مطلب دا دی چې د مخکې سیکس کړی دی. صحیح ده. فیمیل ریپروډکټیو سیستم فار مور کمپلیکس دی د میل ریپروډکټیو سیستم نه. ولی فار مور کمپلیکس دی، ولی پیچیده دی د میل ریپروډکټیو سیستم نه؟ ځکه پیچیده دی چې دا زمون سره ګیمیټس هم پیدا کوي، مطلب ایګ پیدا کوي، هارمونز پیدا کوي، استروجن، پروجستران، او د دې نه علاوه چې کوم ماشوم ډیولپ کیږي، کوم امبریو ډیولپمنٹ کیږي، نو هغه هم په دې فیمیل کې دننه کیږي د 9 منث پورې، او دله چې کوم خوراک مراک پکار وي نو هغه ورله هم د فیمیل ریپروډکټیو سیستم ورکوي. په دې وجه باندې فیمیل ریپروډکټیو سیستم ډیر زیات کمپلیکس دی، ډیر زیات پیچیده دی په نسبت د میل ریپروډکټیو سیستم. زموږ سره چې کوم فیمیل ریپروډکټیو سیستم دی نو دا موږ په دوه حصو کې ډیوایډ کوو. یو ته موږ ایکسټرنل جینیټل آرګنز وایو چې کوم موږ ته په نظر باندې راځي، او یو انټرنل جینیټل آرګنز چې کوم موږ ته په نظر باندې نه راځي. نو که موږ راشو فیمیل ایکسټرنل جینیټل آرګنز یا دې ته موږ فیمیل ایکسټرنل جینیټالیا هم وایو، صحیح ده. نو هغه سټرکچرز تاسو ته مو چې کوم موږ ته په نظر باندې راځي هغه ته موږ ایکسټرنل جینیټالیا یا ایکسټرنل جینیټل آرګنز وایو. نو په دې کې زموږ سره مانس پیوبس، لیبیا میجورا، لیبیا مینورا او کلیټوریس، یوریترل اوپننګ، ویجاینل اوپننګ او بارتولین گلینډز په دې کې شامل دي. دغه کومه د سټرکچر لرا شو د ډایګرام له، نو د ډایګرام کې زموږ سره فیمیل ایکسټرنل جینیټالیا شو شوی دي. نو دا زموږ سره چې کوم دی نو دا تای ریجنز دی، مطلب پتونان ایریا ده، او دې ځای لکه موږ راشو نو دې ته موږ څه وایو؟ دې ته موږ مانس پیوبس ریجن وایو، په دې باندې هیر موجود وي، صحیح ده. دی خوا که موږ د ایریا نه دننه ورو ورو راځو نو په دې ځای کې لږ الیویټډ غوندې لږه لوړه شانتي ایریا موجود وي، دې سایډ ته دې سایډ ته، دې ته موږ لیبیا میجورا وایو، صحیح ده. په دې باندې هم هیر موجود وي، او د لیبیا میجورا نه چې دې خوا بیا موږ راشو نو یو بل ایریا موجود وي یو سایډ ته بل سایډ ته، دې ته بیا موږ لیبیا مینورا وایو. دا لیبیا مینورا چې کوم ځای باندې د یو بل سره یو ځای شوي ده نو دغه ځای ته بیا موږ څه وایو؟ دغه ځای ته موږ کلیټوریس وایو، صحیح ده. او چې کوم دغه کلیټوریس دی نو د دې کلیټوریس نه لاندې زموږ سره په دې ځای کې یو اوپننګ موجود دی، دې ته موږ یوریترل اوپننګ وایو. دا زموږ سره د یوریترا اوپننګ دی، په دغه ځای باندې زموږ سره چې کوم دی نو یورین بهر ته ځي، متیازي چې کوم دی کېږي، صحیح ده، په دغه ځای باندې. او د دې نه چې کله موږ لاندې راشو نو بیا دې ځای کې چې کوم ایریا موږ ته په نظر باندې راځي نو دې ایریا ته موږ ویجاینل اوپننګ وایو. دا زموږ سره هغه اوپننګ دی چې په کوم باندې میل خپل پینس انسرټ کوي انسایډ، او دا هغه اوپننګ دی چې په کوم باندې منسترل فلو بهر ته ځي، دا هغه اوپننګ دی چې په کوم باندې بیبي پیدا کیږي، صحیح ده، بهر ته راځي. نو دا زموږ سره جست اوپننګ دی، نو دې ته موږ ویجاینل اوپننګ وایو. بیا د دې نه دننه زموږ سره انټرنل جینیټل آرګنز شروع کیږي، نو په دې ځای کې بیا زموږ سره دا بیا ویجاینل ده، او دا ویجاینل اوپننګ دی کوم چې دې ځای کې شو شوی دی. د ویجاینل اوپننګ نه یو سایډ ته او بل سایډ ته زموږ سره لاندې طرف ته ګلینډز موجود دي. دغه ګلینډز ته موږ بارتولین ګلینډز وایو. دا هغه ګلینډز دي چې دا سیکریشنز کوي. د دې سیکریشنز په وجه باندې دا چې کوم سیکشوال انټرکورس په دوران کې یا مطلب د کپولیشن په دوران کې دا ویجاینا سوي مایسټ وي، نو دا کار کوي. بیا لاندې چې کله موږ راشو نو دا زموږ سره انس دی د فیمیل، صحیح. نو دا خو زموږ سره وشول او ټوټل ډسکس هم شول. بارتولین ګلینډز، ویجاینل اوپننګ، یوریترل اوپننګ، لیبیا میجورا، لیبیا مینورا، کلیټوریس او مانس پیوبس ټوټل ډسکس شول. اوس زموږ سره ولوا څه ته وایي؟ نو د ایریا کنټینینګ منشن سټرکچرز، دا سټرکچرز چې کوم موږ منشن کړل یا په دغه ډایګرام کې چې کوم موږ شو کړل، نو په کوم ایریا کې چې دا سټرکچرز موجود دي دغه ایریا ته موږ ولوا هم وایو، صحیح ده. مطلب دې ریجن ته موږ ولوا هم وایو. نو مطلب دا دی چې ولوا، فیمیل ایکسټرنل جینیټالیا یا فیمیل ایکسټرنل جینیټل آرګنز دا ټول یو سیز دی، صحیح ده. ویسټیبیول یو لفظ استعمالیږي په فیمیل ریپروډکټیو سیستم کې. نو ایریا بیلو کلیټوریس کورډ بای لیبیا مینورا، هغه ایریا چې هغه د کلیټوریس نه لاندې ده، هغه ایریا چې هغه د دې کلیټوریس نه لاندې ده او د لیبیا مینورا نه دننه ده، صحیح ده. مطلب دا ایریا، دې ایریا ته ټوټل مونږ څه وایو؟ دې ته مونږ ویسټیبیول وایو، صحیح ده. دا چې کوم کلیټوریس دی نو دا کلیټوریس د اریکټایل ټیشو نه جوړ دی، مطلب دا اریکشن کوي، صحیح ده.
څنګه چې فیمیل کم سیکس ارګن کم څنګه چې زموږ سره میل سیکشوال ارګن دی پینس چې ورته موږ وایو هغه اریکشن کوي نو دغه شانتي زموږ سره دا هم اریکشن کوي اریکشن په دې کې کیږي نو ځکه دې ته موږ فیمیل پینس هم وایو صحیح او دا چې کوم زموږ سره فیمیل پینس دی یا کلیټورس دی نو دا موست سنسټیو پارت اف سیکشوال سټیمولیشن دی مطلب دغه ځای چې کله زموږ سره ټچ شي دغه شي نو په دې باندې فیمیل ډیر زیاته sexually stimulate کیږي صحیح ده during sexual arousal clitoris labia minora labia majora vagina د ټول ریجن ته زموږ سره چې کوم دی نو بلډ راځي sexual arousal کله چې مطلب sexually aroused شي فیمیل مطلب شوق دغه شي نو دا هغه په دوران کې د دې ته بیا زموږ سره بلډ راشي او دغه ایریا زموږ سره څه شي هر یو سیز په سایز کې لګ لګ انلارج شي صحیح ده ښه وسه د ویسټیبیول کې زموږ سره څه شامل دي اټ هیز یوریترا ویجاینل اوپننګ کوم ته چې موږ انټرایټس هم وایو ویجاینل اوپننګ ته موږ انټرایټس هم وایو ځکه چې مطلب په دې کې چې کوم میل ریپروډکټیو ارګن پینس دی نو هغه انټر کیږي نو دې ته موږ انټرایټس هم وایو صحیح ده ها اینڈ بارتولین گلینډ صحیح ده نو په دې کې زموږ سره په دې ویسټیبیول ریجن کې زموږ سره دا یوریترال اوپننګ دی ویجاینل اوپننګ دی پکې او دا چې کوم بارتولین گلینډز دي نو دا پکې هم موجود دي د صحیح بارتولین گلینډز سیکریشنز کې صحیح دغه سیکریشنز په وجه باندې زموږ سره دغه ایریا سوي مویسټ وي ډیورینګ سیکشوال انټرکورس صحیح یا کپولیشن ښه اوس بارتولین گلینډ زموږ سره خو دا خو موږ ووایو چې مطلب بوث سایډز اف ویجاینل اوپننګ صحیح ده د ویجاینل اوپننګ نه په دواړو سایډونو باندې دا زموږ سره موجود وي او لږ لاندې طرف ته وي صحیح موږ راشو هایمن لا نو هایمن زموږ سره تhin fleshy membrane دی that partially covers vaginal opening زموږ سره په دې ځای کې یو ممبرین موجود وي fleshy membrane صحیح ده مطلب د غوښې والا ممبرین موجود وي دغه ممبرین په وجه باندې زموږ سره چې کوم دا vaginal opening دی نو دا زموږ سره partially کور کړل شوی وي صحیح ده partially دا بند وي مطلب مکمل بند نه وي menstrual flow یا د دې نه کېدل را کېدل شي پاس کېدل شي خو بیا هم دا زموږ سره کور وي صحیح ده partially کور وي خو کور وي په دې وجه باندې دا زموږ سره د ورجنټي ساين هم کنسیډر کیږي صحیح ده مطلب که یو فیمیل کې زموږ سره د هایمن ممبرین انټیکټ وي صحیح سلامت وي نو مطلب دا چې دا ورجن د مخ کې سیکس نه دی کړی او که فرض کا دا زموږ سره انټیکټ نه وي صحیح سلامت نه وي نو مطلب دا دی چې د مخ کې سیکس کړی دی صحیح ده نو مطلب سیکشوال انټرکورس یا کپولیشن وغیرہ کړی دی نو خو ضروري نه ده مطلب بعضې نیم ټایم کې زموږ سره چې کوم دی نو د فزیکل اکټیویټیز په وجه باندې دا هم رپچر کېدلی شي خو موسټلی دا خبره ټیک ده چې دا کله زموږ سره انټیکټ وي نو دا فیمیل ورجن وي او کله چې بیا په فرست ټایم باندې دا انټرکورس کوي نو په دغه دوران کې دا پین هم کوي او دا چې کله رپچر شي نو د دغې په وجه باندې زموږ سره بلیډینګ هم کېږي صحیح د وینه هم راځي صحیح ایکسټرنل جینیټیریا دی د هغې فنکشن ته راشو نو دا زموږ سره سپرم انټری ټو د فیمیل باډي مطلب په ایکسټرنل چې کله زموږ سره دا ایکسټرنل جنرال ارګنز پکې انوالو وي نو د هغې نه بعد به انټرنل جنرال ارګنز ته به بیا سپرم ځي دننه صحیح ده مطلب په دې ځای کې زموږ سره د میل پینس چې کوم دی انزرټ شي په ویجاینل اوپننګ باندې دننه انزرټ شي نو دې ځای کې بیا زموږ سره پینس چې کوم دی نو سپرم ډیپازټ کړي د هغې نه بعد بیا سپرم ځي صحیح ده او د دې نه علاوه پروټیکټ انټرنل جنټیلیا چې کوم انټرنل جنټیلیا دي نو د هغې د پروټیکشن لپاره هم زموږ سره دا بهر چې کوم ایکسټرنل جنټیلیا دي نو دا د هغې پروټیکشن هم کوي صحیح ده نیکسټ لیکچر کې به انشاءالله تعالی موږ بیا انټرنل جنټیلیا یا انټرنل جنټل ارګنز ډسکس کوو د فیمیل